دوه وږي به نسي ماړه، دوه حریصه به نسي ماړه. یو حریص د دنیا دی چې هر څومره کوې لا یشبع منها، هغه د دې څه نه مړي. بني آدم دپاره د الله رسول وایي که چیرې یوه واله د سرو زرو وبهیې چې الله ورته وایي بس ده، حالانکې یوه توله د سرو زرو په څو ده، یوه واله ورته وبهیې د ده کړوسیان نه د ده نسل یې نسي خلاصولی. لیکن دی به وایي لا کشکې یوه بله وبهیې چې دوې وبهیې د کشکې یو درېیمه واله هم د سرو زرو بایللی. حدیث کې د الله رسول په آخر کې وایي د دغه بني آدم نس به خاوره مړوي چې قبر ته شوا سو بیا به دی موړ شي. الله په خاطر باندې د قرابت و وسیله رحمي و د دنیا ژوند دا د پیسو د مال و د دولت په غرض مه کوه، د الله د رضا په غرض یې وکړه، د دیندارۍ په غرض یې وکړه، بیا به سکون هم وي، کامیابه به هم وي او د دنیا و آخرت فایدې به هم درته مخ ته